افغانستان له چین سره سیالي وکړه. د حکومت بې ساره اقدام او لویه لاسته راوړنه. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان ملي پراختیا شرکت وایي په هرات کې د کووډ-19 بستریز روغتون د جوړولو کارونه نن بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد شرکت د معلوماتو له مخې په هرات کې د دغه روغتون کارونه 18 ورځې وړاندې پیل شوي وو چې نن د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش له لوري افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ملي پراختیا شرکت له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي یاد روغتون په 2026 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی. د خبرپاڼې له مخې د هرات 100 بستریز روغتون 4 بستریز 24 خونې، 1 بستریز 12 خونې او 14 خونې چې د عملیات، اکسرې، بیړنی حالات، ضد عفوني، د وینې بانک، درملتون او لابراتوارونه لري. خبرپاڼه زیاتوي د ولسمشر د حکم په اساس دا روغتون باید په 13 ورځو کې جوړ شوی وای، خو د انجینرانو او کارګرانو په کوښښ او 3 شفټه کار کولو له کبله دا روغتون په 18 ورځو کې جوړ شو چې پکې ټول ټال 350 تنه کارګرانو کار کاوه. په هر حال کله چې لومړیو کې وویل شول چې دغه روغتون به تر 20 ورځو پورې جوړ شي، ډیرو افغانانو دغه موضوع رشخند کړه او وی ویل چې دا امکان نه لري او دا ظرفیت نشته چې په 20 ورځو کې په افغانستان کې روغتون جوړ شي. خدا دې دا کار وشو او دغه روغتون جوړېدو وښوده چې هر څه ممکن دي، یوازې اراده او کار کول غواړي. تاسو چین ولیده چې په 10 ورځو کې 1000 بستریز روغتون جوړ کړ. که څه هم موږ د چین سیالان نه یو، خو زموږ لپاره دا هم یوه لاسته راوړنه ده. په هر حال دغه روغتون د جوړېدو په اړه بیا 2 نظرونه موجود دي. اول دا چې نورو هیوادونو کې په اوس وخت کې عموما د کووډ-19 ناروغانو لپاره له ځینو مشخصو ځایونو لکه پوهنتونونو، میلمستونونو او لوبغالو د روغتون په توګه کار اخیستل کیږي. او دلته هم دا نظر و چې په هغو پیسو چې دا روغتونونه جوړیږي طبي توکي دې واخیستل شي او موږ کولی شو له ځینو ودانیو لکه پوهنتونونو، هوټلونو او د پوهنتون له لیلیو ګټه واخلو، ځکه تر هغې چې کورونا نه وي ختمه موږ خو پوهنتونونه نشو شروع کولی. او دا تر ډېره حده یو معقول نظر هم و. دویم نظر بیا دا دی چې روغتون جوړول بیا دا ګټه لري چې بل وخت هم ترې ګټه اخیستی شو او یو څه زیاتې اسانتیاوې لري. او بل داسې یو ځای ته ضرورت و چې د وینې بانک او لابراتوار ولري، نو که دا ناروغي خدای مکړه نوره هم زیاتې معلومه ده چې له نورو ځایونو به هم استفاده کیږي او دا روغتون به د یو مرکز رول ولوبوي او له نورو ځایونو سره به له دې ځایه همکاري کیږي چې تر ډیره دا نظر هم سم دی. په هر حال په هیواد کې په 2 نورو روغتونونو هم کار روان دی. ولسمشر غني تازه ویلي چې دوی د 1 لک ناروغانو لپاره د بسترونو جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ او په 18 ورځو کې د دغه روغتون جوړېدو ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.